زکات په مسلو کې نه په دې باب کې، ځکه چې کتاب الزکات د زکات مسلې بیا په دې کې ابواب دي. هغې پسې بل باب راوړی دی، باب صدقة الفطر، باب دی په هغه مسلو کې چې د فطرانې سره تعلق ساتي. فطرانه مطلب سرسایه. اوس یو سوال یو سړی کولی شي موږ نه چې کتاب الزکات د زکات مسلې دي، په منځ کې به کې څه راوړه؟ صدقة الفطر. ولې؟ نو ګوره ما تاسو ته ویلي وو چې صدقه کله وویلی شي که نه، نو دې کې هر قسمه صدقه دننه راغله. خیال هم دی که نه؟ اولنۍ به کومه راغله؟ زکات. دغه شان د فطرانه هم صدقه ده که نه، الله په لار کې ته مال نه ورکوې، مخصوص سرالي ورکوې، دا هم صدقه ده، خو دا هم صدقه واجب ده. فطرانه ورکول ګوره مستحب نه دي، څه دي؟ واجب دي. بله کومه صدقه ده؟ مستحب صدقه، عامه صدقه ته ورکوې. دا ټولې مسلې د یو بل سره تعلق ساتي، یو بل سره د دوی تړون په څه کې دی؟ ربط په څه کې دی؟ لازم چې د عام ټولو صدقو کې تړون څه دی؟ او صحیح شو، هغه خو صدقة الفطر او واجب زکات، خو عام چې کومې صدقې دي موږ وایو ټولو ته صدقه وایي، تړون پکې څه دی؟ رضا د الله خو په هر عبادت کې دی. بیا خو دې سره پکار چې د حج مسلې هم ورچولی وي، د عمرې هم ورچولی وي، غریب مرسته کول. ښه دی دا جواب، خو دې نه ښه دا و چې دې ویلی وی چې تړون دې ټولو کې دا دی مال لګول دي د الله په لار کې. که هغه ته واجب زکات ورکې خو څه ورکې که نه د الله په لار کې، ته چې فطرانه ورکې خو څه ورکې د الله په لار کې، ته چې نفلي صدقه ورکې خو د الله په لار کې څه ورکې که نه. نو ځکه وایي صدقة الفطر. دې ته فطرانه ولې وایي؟ صدقة الفطر ورته ولې وایي؟ د فایده یاده کړه، نسبت ته فطر ته. او فطر په عربۍ کې روژه ماتي ته ویلی کېږي، روژه ماتول. نو دا صدقه چې موږ ورکوو که نه، دا سرسایه، دا موږ په دې ورکوو چې نوره زمونږه بوزه شوه، روژې ختمې شوې. نو وجه یې دا ده، میاشت ولیدی شوه چې سبا اختر دی، بس زمونږ روژې څه شوې؟ لازم روژې هغه ختمې شوې. نو چې ختمې شوې موږ دا صدقه ورکوو بیا چې شکر دی. یو حکمت پکې دی چې شکر دی چې موږ دا پوره کړی. نو ځکه دې ته ویل کېږي صدقة الفطر. د دې ډېرې غټې مسلې دي، خو دا څومره وخت چې پاتې دی په دې کې به یو څو ذکر کړو او نورې به روان درس ته پرېږدو. اول دا فایده یې ده کوي د روژې، دا خو به ډېرو مسلمانانو ته پته وي چې روژه د هجرت په 2م کال فرض شوې ده. یعنې رسول وسلم چې هجرت وکړو راغی مدینې ته، اول کال یې د رمضان روژې نه دي نیولي، په 2م کال لازم شو. نو رسول وسلم څو کاله د رمضان روژې نیولي؟ 9 کاله. 9 کاله رسول وسلم د رمضان روژې نیولي دي. هم دغه کال باندې فطرانه لازم شوې ده. نو د هجرت 2م کال، یعنی کم کال چې د رمضان روژې لازم شوې په مسلمانانو، چې کله د رمضان روژې ختمې شوې په مسلمانانو باندې د فطرانې ورکولو په دغه کال لازم شوي دي. نو 2م کال د هجرت شو. دا حدیث وایو او بیا مسلې ذکر کو. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت راوړی دی، فرض النبي صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر. رسول الله وسلم لازم کړي و، فرض کړي و. دا ټکی یاد کړي، دا موږ یو مسله کې بیانو. رسول الله وسلم فرض کړي ورکول د فطرانې. او قال رمضان، یا داسې ویلي چې صدقه د رمضان، صدقه د رمضان هم دغه فطرانه ده. على الذکر والانثى، په نارینه او په زنانه، والحر والمملوک، آزاد او غلام. یاد یې کړئ، په نارینه، په زنانه، په آزاد او په غلام. یو روایت کې اوس حدیث هم راغلی، دا هغه روایت نه دی راوړی، والصغیر والکبیر، او په ماشوم او په لوی،
صاعا من تمر یو صاع د کجوري صاع انشاءالله خبره به کوو دا یو پیمانه ده یو صاع د کجوري او صاعا من شعير یا یو صاع د وربشو یو صاع د وربشو قال فعدل الناس به نصف صاع من بر عبدالله بن عمر وی چې بیا داسې وخت پکې راغی چې خلکو به چې غنم به ورکول نو غنم به یو صاع نه ورکول نیم صاع به ورکول دا ولې دا مسله به ته ذکر کوو ګوره که نن درس کې راشي دا بل روان درس دا د بعضو صحابه کرامو اجتهاد او په دې کې روایات هم راغلي دي نو رسول صلی الله علیه وسلم لازم کړی صاع د کجورو صاع د وربشو بل روایت کې راځي چې صاع د وسکو صاع د نور خوراکونه هغه به ذکر کړي او د بل روایت کې ذکر کو وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه او رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلو چې دا به ورکوي مخکې د دې نه چې خلک د اختر منزل ووځي دا حدیث دی اوس دې کې دومره مسلې دي چې بې شماره پکې دي اول خو دا صاع څه ته وایي دا یاد کړئ صاع په هغه وخت کې د طول او دا یو پیمانه وه څنګه چې زموږ وخت کې موږ حساب کوو کیلو دی ګرام دی دړۍ ده من دی هر زمانه کې هر معاشره کې هر عرف کې دغه یو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به صاع ویله کېدو صاع دا د څلورو مودو نه جوړېږي مود په عربۍ کې د لپو ته وایي او دا تفصیل کې زما نږدې هم څه ذکر کړی د زکات په مسلو کې یو مود سی یو لپه دا لپه دي چې د معتدل انسان لاسونه چې درمیانه اوس داسې چې د یو نیم سړي لاسونه پوره دي چې یو لاس د چا هغه سی داسې واړه واړه لاسونه دغه نه معتدل انسان درمیانه نه لاسونه ډېر اوږده دي نه ډېر لنډ دي په دې اندازې سره به څلور لپې راوالي نو چې څلور لپې دې راواغستې ډکې د دې نه یو صاع جوړېږي نبوي صاع او تقریبا چې کیلو ته یې واوړې که نه چې کیلو ته یې واړې نو 2 کیلو او 40 ګرامه ته جوړېږي 2 کیلو 40 ګرامه 2 کیلو 40 ګرامه ته جوړېږي بیا هم که خیر هم کړی فطرانه کې دا بعض وایي 3 کیلو هغه 3 چې څوک یادی هغه وایي ځاسې دغه ورسره زیاتي ورکړه ځه که نه څوک بالضبط غواړي چې حساب به صحیح نو تقریبا 2 کیلو 40 ګرام بعضو علما ویلي پاو باندې 2 کیلو او باندې 2 کیلو همدقې خوا او شا کې دومره غټه مسله نه ده ښه اولنۍ مسله دی حدیث کې زکات الفطر ورکول لازم دی دلیل پسې دی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم لازم کړي واجب دی نو دې کې دا نه چې یاره دا مستحب دی او دا سنت دی او که چا ورکړو یو ثواب دی که چا ور نه کړو ګناه پرې نشته نه د دې ورکول څه دي لازم دي یو سړی به دا سوال وکړي چې دې کې حکمت څه دی موږ ولې فطرانه ورکوو موږ ولې سرسایه ورکوو حدیث کې راځي رسول الله وسلم مبارک عبدالله بن عباس فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین یو دا چې روجتي پې پاک شي روجتي پې څنګه پاکېږي که څه کمې زیاتې د ده نه شوی هغه ورته پې الله معاف کړي او اصل کې دا زکات نه دی زکات چې ورته موږ زکات دا زکات ټکی په لغت د عربۍ کې معنی د پاکوالی موږ که لازم زکات ورکوو موږ که سرسایه ورکوو که موږ مستحب صدقه ورکوو د ټولو کې یو تړون دا هم دی چې دا ټول زکات دی موږ پې خپل مال صفا کوو او خپل ځان پې صفا کوو د ګناهونو نو فطرانه چې ورکوو موږ اولنی حکمت یې څه شو روجتي پې پاک شي د څه نه د ګناهونو نه د پالتو اعمالو نه کوتاهۍ نه
وطعمة للمساکین او دویمه فایده پکې دا دی چې د غریب خوراک دی. تا باندې خوشحالي راله اختر دی او ستا د بچو خوشحالي ده او اختر دی او مبارکیان او یو څه او بل څه، نو د دې غریب حق نشته.